ولسمشر غني د یو څه مودې لپاره د کابینې ګمارنې ودرولې. ولسمشر غني داسې یو اقدام وکړ څه پیښ شول، دلته یې له موږ سره ټول جزئیات کتلی شئ. درنو لیدونکو سلام مې ومنئ، وخت مو په خیر. ولسمشر غني د 5 ورځو لپاره د کابینې ګمارنې ودرولې. افغان ولسمشر محمد اشرف غني د راتلونکي 5 ورځو لپاره د خپلې نوې کابینې لپاره د وزیرانو د ګمارنې لړۍ درولې. د ولسمشر غني سلاکار وحید عمر وایي دا ګام د دې لپاره اخیستل شوی چې د سیاسي خبرو اترو لپاره لا ډېر ښه فرصت رامنځته شي. له دې اعلان وړاندې افغانستان یو شمېر مخکښو سیاسي مشرانو له ولسمشر محمد غني غوښتي وو چې تر یوه وخته دې د حکومتي چارواکو ګمارنې ودروي. دوی په یوه اعلامیه کې له پخواني اجرایه رئیس عبدالله هم غوښتنه کړې چې یوې هوکړې ته د رسېدو لپاره د ټاکل شوې موده وغځوي. وړاندې ښاغلي عبدالله دریمګړو سیاسي مشرانو ته 10 ورځې وخت ورکړی و چې په وینا یې باید په دې موده کې سیاسي اختلاف حل شي. د سیاسي مشرانو په دې ډله کې پخواني ولسمشر حامد کرزي، سیاسي رهبر عبدالرب رسول سیاب، د ولسي جرګې پخوانی مشر یونس قانوني او د اسلامي وحدت ګوند مشر کریم خلیلي شامل دي. له څو ورځو راهیسې دوی د ولسمشر غني او عبدالله ترمنځ د سیاسي لانجو هوارو لپاره د دواړو مشرانو سره لیده کاته کول. د دوی په ګډه اعلامیه کې راغلي د هیواد روانو حالاتو ته په کتو هوکړې او همکارۍ ته د رسېدو په برخه کې هڅې په ښه ډول روانې دي. د دې هڅو د وروستي کولو او یوې پایلې ته د رسېدو لپاره وړاندیز کوو چې ښاغلی ډاکټر محمد اشرف غني دې د حکومتي چارواکو ګمارنه تر یوې مودې پورې ودروي. ولسمشر غني عبدالله ته د سولې عالي شورا د مشرۍ وړاندیز کړی دی. ولسمشر غني او جنرال باجوه ټلیفوني خبرې طالب پلاوی لا هم کابل کې دی. طالبان 3 کسیز پلاوی مو د خبرو لپاره کابل ته رسېدلی. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي وو چې له افغانستان سره نړیوالې مرستې به اوسني وضعیت ته په کتو دوام نشي موندلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالي وزیر الیس ویلز دفتر په یوه ټویټ کې ویلي وو له افغانستان سره نړیوالې مرستې د یوه ټول شموله حکومت غوښتنه کوي. د سیاسي مشرانو اعلامیه داسې مهال راځي چې یو څو ورځې وړاندې د ولسمشر محمد غني په حکم محمد حنیف اتمر د بهرنیو چارو سرپرست او نومان وزیر په توګه ونومل شو. د ولسمشر غني لخوا وروستیو ګمارنو په لړۍ کې د بامیانو پخوانی والي طاهر ظاهر، د اطلاعاتو او فرهنګ او جهادي شخصیت عبدالهادي ارغندیوال، د مالیې سرپرست وزیرانو او احمد ضیا سراج د ملي امنیت د رئیس په توګه ټاکلي. همداراز د ولسمشر غني د ټاکنیزو کمپاینونو یو مسؤل داود سلطانزی د کابل د ښاروالۍ او شاکر کارګر د ولسمشر د دفتر عمومي رئیس په توګه ټاکل شوي. بلخوا تېره اونۍ د اپریل په 14مه ولسمشر محمد غني د ولسي جرګې له یو شمېر غړو او اداري پلاوو سره په یوه کتنه کې وړاندیز کړی و چې پخوانی اجرایي رئیس عبدالله دې د افغان سولې د بهیر مشر شي. ولسمشر غني دا وړاندیز د ولسي جرګې له یو شمېر غړو سره په سلام خانۍ ماڼۍ کې په یوه کتنه کې کړی، خو ویل کېږي چې عبدالله دا وړاندیز رد کړی دی او د عبدالله ویاند امید میسم څو ورځې وړاندې BBC ته ویلي وو که دا ستونزه حل نشي موږ به د ټول شموله حکومت په چوکاټ کې خپلې چارې پر مخ بیایو او ژر به کابینه اعلانوو. دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو. که ویډیو مو خوښه شوې نو زموږ ویډیو لایک او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. له توجه څخه مو نړۍ مننه. تر بیا ښې چارې.